آیسکریم یوه خوندوره یخنۍ لرونکې خوږه خوراکي ده چې له شیدو، قیماق او ځینو وختونو کې د میوې شکر څخه جوړه شوې وي. دا خوراکه په دې ماشین کې جوړیږي او د ورځنیو شیبو ترڅنګ ترې په بېلابېلو مراسمو او جشنونو کې هم استفاده کیږي. آیسکریم د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو کلتورونو لخوا په ځانګړو طریقو سره چمتو شوي او برابریږي. ویل کیږي چې آیسکریم د چین او مصر له پخوانیو کلتورونو سره تړاو لري، خو د معلوماتو له مخې چې دا خوراکه د لومړي ځل لپاره په ایټالیا کې د 18مې پېړۍ په پای کې راڅرګنده شوې ده. ذکي احمد همداسې یو کاروبار پیل کړی. نوموړی په پیل کې د دې خوراکي د ترکیب په اړه راته وایي. آیسکریم خو معمولا د شودو څخه جوړیږي. شودې نو بیا پوډري شودې دي، تقریبا 2 رقمه شودې سره ګډېږي، پوډري او وطني شودې هم ورسره علاوه کېږي. نو بعضې مثلا قیماق هغه هم ورته علاوه کېږي او یو رقم د هم د ذایقې دپاره هم د خوږوالي دپاره یو رقم نورې شودې دي په کوټیو کې رسي، د الفا شودو په نامه، هغه هم ورسره علاوه کېږي. وطني شودې طبعا یو خاص طعم لري، که د طبیعي شی خو هغه دي، نو د هغو هغه وطني شودو ښه آیسکریم راځي. ښاغلي ذکي احمد د خپل دې ماشین کیفیت او قیمت تر نورو هغو لوړ بللی او په وینا یې چې هغه له خپل 15 کسیز ټیم سره یو ځای په ښه کیفیت آیسکریم چمتو کوي. او دغه ماشین دو ځای ته نوی راغلی دی او آیسکریم کیفیت یې د جوړولو یې د خوند یې د هر په هر څه کې د هغو نه لوړ دي. او دا آیسکریم خو داسې دی چې سیزن لري، سیزن لري په نظر په هر ولایت کې، نظر په موسم پورې، نظر په آب و هوا دغو ولایت پورې اړه لري. مثلا په ګرمو ولایتو کې مثلا هلمند کې، کندهار کې یا جلال آباد کې حتی تقریبا 9 میاشتې هلته چلیږي، کار وي، موسم وي، هوا ګرمه وي. یا په داسې ځایو کې چې هغه هلته مثلا هوا یخې وي، غزنی مثلا، وردګ یا بامیان، نو هلته معمولا 15 میاشتې یا 6 میاشتې داسې وخت کار کو. دا ویلو ده چې ذکي احمد په دې تازه جوړه شوې آیسکریم خونه کې پر نارینه‌وو سربیره د ښځو لپاره هم ځانګړی ځای غوره کړی او د خپل کاروبار د لا غوړېدا لپاره د یخنۍ موسم پر رسېدو سره د ژمنیو خوراکونو لکه سوپ او نورو د چمتو کولو هوډ هم لري. دغه ځای موږ د زنانه‌و دپاره په نظر کې نیولی دی، نو دا داسې جدا د نورو ځایونو دی، امن دی او دلته د بل چا سره کار نشته. ځای ځانګړی دی، نو لاره یې جدا ده. جیمې دپاره مثلا سوپ برابرو، مثلا یو برګر یو شی وي او پلانم هم هغه جوسر او دا شیان هم وړي دي د جوس دپاره. د جوس هغه هم به ورته نیسو انشاءالله. جوس هم شته دي، فعال دي، څوک مثلا درخواست وکړو جوس هم شته.